الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د مخلوق د هغه حکم تابعداري منل جایز نه دی په کم کې چې د الله جل جلاله نه فرمانی راځي. محترم عزت منو، کچېرې تا ته یو مشر حکم کوي، پلار درته کوي، ورور درته کوي، مور درته کوي، یو حاکم وخت درته کوي، یو کمانډر درته، یا د چا سره چې ته مزدور هغه سیټ درته کوي، نو په هغه ځای کې به ته خبره نه منې چې په کوم ځای کې د الله نافرماني راځي. د پیسو په خاطر به د سیټ دپاره درواغ نه وایه. د چا سره چې ته نوکر یې، ملازم یې، چې هغه تا ته ووایي چې دغه درواغ ورته وایه چې دا شی په دونې پروت دی، درواغ به نه وایه د هغه دپاره. که ډریور یې، د مال د مالک دپاره به درواغ نه وای. خلاصه د خبرې دا چې په کم ځای کې د الله نافرمانی راځي، هغه حکم چې هر چا درته کړی وي هغه به نه منې، ځکه هر وخت کې به د الله رضا ته ګورې، د مخلوق رضا ته به نه ګورې. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته